ګلبدین په سیاسي لحاظ نور مړ ده. هغه که تاسو هغه راڅېړئ هغه کوئ، هغه د ټولو بدبختیو لامل، د طالبانو د راتګ لامل، د امریکایانو د اشغال لامل او په جهادي مرامونو او د خلکو په شهادتونو لوبې کول او د منګه سرمایه چې 6,000 چاینه ټانګونه وو او 600 او که 700 باله تیارې وې، دا ټول همدوی تخریب کړه. همدوی ویوړل د منګ په ګاونډي هیواد پاکستان د کباړ په ریټ خرڅ کړل. سیده شهیدان زه په خپله یم، زه یو له هغه کسانو یم چې په والله په بالله په سمت الله چې غلفایکر ټانګونه چې په میلیونونو ډالر د هغه قیمت د ما تر مخې موږ هغه وخت تقریبا 14-15 کاله به د ما عمر، خو زه به د جومات ته د پلار ته تللم، ډوډۍ به مې ورته وړم. ما په دې لاره کې دا ټانګونه لیدل چې دوی د ویلډ په ماشینو باندې 4 ټوټې کول. ځکه دا ټانګ مکمل دومره به اوسي، دا به چالانېده نه، دا به مکمل په دې موټر کې نه جایده، کنې روغ یې ورته وړل. دا به 4 ټوټې کړه، دا به په موټر کې واچو. دا ټول حزب مو جمعیت مو دا هر یو پکې خپل په دې خیانت کې برخه اخیستې ده او دا ملک د موږ دې حالت ته راوستی و. نو اوس که هغه د دا خبره یې کړې چې کلدار هغسې پیسه سي موږ هویت لرو. ګوره د موږ افغانۍ له تومانو نه بې ارزشه نه ده، د موږ افغانۍ له کلدارو نه بې ارزشه نه ده. موږ معدنیات لرو، دا پیسه چې جګېږي د یو ملک دا د هغه ملک په اقتصاد پورې اړه. صحیح ده که موږ کارخانې نه لرو، موږ اقتصاد نه لرو، موږ سوله او امنیت نه لرو، د موږ خلک نه پرېښودل کېږي کار ته، نو موږ الحمدلله داسې معدنونه لرو چې یو معدن که راوسپړل چې زه وایم د ګاونډي هېوادونو تر ټولو سرمایه مبینه زه د تا په دغو خبرو باندې یوه نیوکه لرم، خدای دې وکړي چې صحیح په طریقه جواب راکړې. ته ګلبدین دا ټول شیان په ګلبدین باندې منې او ته حقاني ته شهید یې. ما ته دې په لایف کې ویلي دي چې پکتیا د حقاني غوندې شهید لري. آیا دغه کارونه چې دا ګلبدین کړي دا حقاني نه دي کړي؟ دا که څوک ثبوت لري مهرباني دې وکړي. دا د یوه خبره. بل ګوره د تاسو موضوع په حقاني باندې دام نه کنه، ګوره په کلدارو باندې د ګلبدین دا خبره کړې، بیا په نه ما دا یو د موضوع نه علاوه تا باندې سوال وکړ چې یعنی دا کوم کارونه چې ګلبدین کړي ثبوت نه لري. بالکل موږ موضوع دغه نه ده، ثبوت بالکل موږ موضوع دغه نه ده، لیکن زه ثبوت لرم او تا ته د خلکو په دا خبرې خپل اخلاص دې خبرې پرېږدئ چې خلاص شي، چې هغې نه بعد دې نه دا معدن نه ده، د موږ یو معدن، موږ هېڅ معدنونه هم نه لرو. الحمدلله د افغانستان له معدنونو مالامال هېواد ده. موږ قرضدار نه یو، نه له نړیوال بانک نه، له IMF نه، له د نورو نه چې خلک په کربونو ډالره قرضدار دي، دا ګاونډي هېوادونه اقتصادي پابندیان نسته. او بل موږ ډیر غیرتي او پر استعداد ولس لرو. د موږ په ولس امریکا، عرب، عجم ټولو کې لګیا دي د باسازۍ کارونه کوي. موږ مټې لرو، موږ استعدادونه لرو، موږ انجینران لرو، موږ هر څه لرو. صرف سوله د سوله ارمان د سوله د الله راولي. که په هر طریق باندې موږ د سولې غوښتونکي او د یو پرمختللي افغانستان په هیله باندې، د داسې افغانستان په هیله چې حتی د اختر په ورځ په نوي کال کې هم څوک هوایي ډزو نه کړي. له ډز نه د موږ ډېر نفرت ده، ټول ولس ته نفرت لرو. او د سیاست په ځای باید صحیح سولې ته کار وسي او یو بل ته غېږه ورکړو. د طالب او مننه. 2 منټه نه وژل شي. 2 منټه به خان یوسف هارون شاه ورو ټول به تاسې 2 منټه ما مبین ته راکوئ چې ما مبین دلته ډېر ښه په طریقه باندې سره غږېدلی یم سو، ولې چې نه د ما لایف ده نه د ده لایف ده، دواړه میلمانه یو. زه به د تاسې تر مخ په مبین باندې سوال کوم او مبین به ما ته دغه رقم جواب راکوي چې په کومو اخلاقو زه سوال. تاسې دواړه مشران یاستئ، زه تاسې نه په عمر کې مهرباني، زه نور چې نه شم دواړه خپل هغه کولی شم. ګورئ زه دا ثبوت لرم چې تاسې وګورئ د کرنل امام مرکې شاکو مې انټرویو دو ورکړي دي په یوټیوب کې پرتی دي، د جنرال پرویز مشرف پرتی دي، یا امید ګل پرتی دي. نو کرنل امام دا ویلي چې په کوم وخت کې د بېنظیر په حکومت کې په جلال آباد باندې حمله وسوه، یو شکست خوړ. که نه زه اوس په یوټیوب کې درته راوړم، کرنل امام کوم معمولي سړی نه و چې د په میډیا باندې درواغ ویلي وای. نو له هغه نه وروسته د په خپله خوله باندې مبینه دغه کرنل امام وویلي چې پھر ہم نے حقانی کو بلایا. دومره اردو خو به دې ټولو زده چې دا زه څه آیم. پھر ہم نے حقانی صاحب کو خبر دی اور حقانی صاحب کی وجہ سے ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ ہم بری طرح پھنس گئے تھے. دا دی کرنل امام د خپلې خبرې دي. او جنرل پرویز مشرف چې ویلي دي هغه به هم تاسو اورېدلي. لیکن تر ټولو غټه خبره چې د ISI
चीफ हुआ आगा जनरल अमित गोल ये हक्कानी जो है ये मुझसे भी बड़ा पाकिस्तानी है, इसने जो पाकिस्तान के लिए किया है ये आज तक मैं नहीं कर सका। नो तो मुबीना वली आगे तक गुलबदीन तक खाइन आए अवली तो हक्कानी तो शहीद आए मेहरबानी। حقانی خو ګوره د موږ د زړه سر دا حقانی د موږ رهبر دا حقانی باندې تر اوسه چا ثبوت کړی نه دا حقانی د امریکایي اشغال په مقابل کې خپل څلور بچي په شهادت رسېدلي او د ګلبدین یوه چرګه د جهاد په وخت کې نه ده مړه سوې. حقانی هغه اعزاز لري چې د ده زمن امریکایان په ګونډو کړل، نو د دغه اعزاز په وجه چې د ناټو د امریکا زبرځواک سملوه په ګونډو یې کړه، الحمدلله تر اخره تسلیم نشو امریکایانو ته. په دغه وجه زه حقانی او قهرمان یو اتل بولم. یعنی چې دا زه کومې خبرې درته کوم آیا دا خبرې سند نشي کېدلی که نه اصلا د مځکې حقایق بل رنګې دي. جنرال حمید ګل څه افغان نه و څه ملایکه نه خبرو کې مبینه پوښتنه درنه کوم ته کوم منبع منې ته قربان ته غاپمه ته قربان ته کېنه تاول پرېږده خبرې کوه بې شرفه ملا مثلا ملازم پرتوګ راوله بې غیرته مسله مه کوئ یاره تاسې ولاکه پوه شم کوربا بد الفاظ ما سره کاروئ بد الفاظ مه کاروئ. ګورئ مبینه درخواست کوم خان یوسف یو منټ ګورئ بارګزي صاحب ته مو بالکل بارګزي صاحب ته وخت ما ته د اخلاق خیر دی نه خبره زری کاله ته درغله مبینه خاص ټول ما باندې ځان ته سوالونه کړي زینه ګوره کنځا به تا ته هیڅ شوق نه کوي چا تا ته شکنځا نه ده کړې دا ګوره مور یاد که بعض کیسه نه خور و مور مننه تاسو ټولو نه مبارک قدم په مخ لئ الله مې عزت وکړه که کوم خبره وره مبینه تاسو باندې دا کار نه کوه کنځلې نه دي سوي دلته خبره وره ځای نه ده کړې الټا ګوره تا ورته ویلي چې ته خیر د ککړې لا نه وکړه ډینګه وکړه خبره نه ده ودي کې دغه د عادت ده یارانو د کنځلې حیوان سر هغه ګمنام سرباز صاحب البته زه تا حوصلې ته د تا انسانیت ته د تا حامل احترام باندې چې زه تا ته لرم مننه کوم. السلام علیکم. مانه تاسو سره بیخي پرې ولاري که موجود دي نام دلته یې کړ پرې نه هغه نه خدا ستې لوي استل یو پنځه باندې غوسته غدا خبرې نور نه وي ورسره بیا هم له خوبه وروسته کنه ګوره زما طاقت نه کوي کنه ګوره یوه خبره درته کوم ارنشا ته راغلم ګوره ارنشا هر سړی چې راغی دلته ګوره مشر معلوم ده چې کنځا یې درته وکړه 15 کنځا ورته وکړه خو چې په ادب در سره غږېده په ادب در سره خبرې کولې په ادب په چوکاټ لږه سړه خوره ماموجي لږه سړه خوره تا ته چا اجازه درکړې چې ته بل چاته د حق ورکړې چې هغه ته کنځلې وکړي که هغه کنځا کوي هغه د خپل شخصیت تا ته تشریح کوي لازمه خو دا نه ده چې ته کنځا ورته وکړې ماموجي نه یو سړی ما ته کنځا کوي زه جواب ورکوم نه تا ته کنځا کړې ده چې ته پکې رادانګي قرار کېږه په ځای کې وسړی دا څوک خبرې کوي ولا ته په یوه چا د خپل د فاروق منګل کنځا حق نه ده تاسو پښتانه یو مشتاس پښتانه غالب ګوري ماموجي دغه شنه دی ویلي د ماموجي خبر تاسو په نو سوی ماموجي پرونچا باندې نیوکه وکړه ورته ویلي چې ولی طالب موبین سره د خبره وکړه یعنی یغه پرون شاه باندې نیوکه کړې دا کچیر ته فاروق منګل نو منګل سره جتا ته ما کو بل سوکې نو یغه ته چې ماموجي پرون شاه باندې نیوکه وکړه پرون شاه باندې او موبین باندې نه دا کړې یغه د شورته ویل یو ملت ماموجي یغه د شورته ویلي چې یو سړی تاسو ته راځي تاسو سره په احترام خبره کوي تاسو یغه سره بدتمیزي مکوئ دا میلمه چې هر څوک دا ما خو غالبا دغه شی ویل فاروق منګل دا یو اخیری خبره کوم کدا خلک تاسو انسانان کچا درته ویلي چې ټرمپ مسلمان شو وی منئ کچا درته ویلي چې ټرمپ مسلمان شو وی منئ کچا درته ویلي چې ټول اسرائیلو شهادت کلمه ویلي وی منئ کچا درته ویلي چې ملا برادر د لس کاله د سپي په زنځیر کې آیفون 11 قریشي صاحب ته په تحفه کې وړ دا خلک بې غیرته خلک دا په ژوند کې به انسان کېږي دا که خلک غواړي دې خلکو نه او بیا زه دې خلکو ته وایم طرفداري دې کوئ بیا په کابل کې درته بم والوزو او یو نیم سل درته وغځول
بیا که د چا په فیسبوک په پیج مې ولیدي چې خدای هم هلاک کا بیا زه ورته وایم چې وی وژنئ دا خلک ځکه چې زموږ د امنیتي ځواکونو توهین کوي او الله وایي څوک چې د خپل ځان توهین کوي الله به دا خلک توهین دا موږ چې خوار او زار موږ خپل ځان ته خپله توهین کړی ده مننه